السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو تازه خبر زمونږ د نظر نه تیر شو چې پکې ویل کیږي د پښتو یو مشهور سندرغاړی شاه فاروق مړ شوی دی او د هغه داسې تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي چې هغه پکې هسپتال کې پروت دی. دغه تصویرونه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات شیر کیږي او د شاه فاروق د مرګ خبر هم ورسره شریکیږي. خو د دې باره کې مونږ ټول حقیقت راټول کړی دی. غواړم چې ملګرو او مینوالو سره شریک کړم. نو قدرمنو ملګرو، داسې هیڅ خبره نشته څنګه چې د خبر ترنګ ورکول کیږي چې هغه مړ شوی دی. نو هغه هیڅ کله هم مړ نه دی او نه چرته داسې څه بیمار دی چې جوړ بنشي، بلکې صحت ورکوونکی الله تعالی دی. خو دغه تصویرونه د بیماری دي چې کېدای شي تبه وغیره وي او دغه تصویرونه ترې چا اخیستي دي. بیا کوم بې ضمیره انسان دا خبر شیر کړی چې ګینې شاه فاروق مړ دی. واقعا داسې خبر د هغه انسان زړه ته تکلیف رسوي د چا باره کې چې داسې خبر شیر شوی وي. له دې نه وړاندې هم د پښتون شاعر ضمیر خان ضمیر باره کې داسې خبرونه شیر شوي وو چې بیا هغه هم د خفګان اظهار کړی او رښتیا هم چې داسې نه کول پکار. نو دوستانو، د شاه فاروق باره کې دا خبر دروغ دی چې هغه مړ دی. هغه بالکل روغ جوړ دی، هیڅ هم پرې نه دي شوي او هر څوک چې داسې خبرونه شیر کوي ډیر بد کوي، ځکه چې داسې دروغ خبرونه شریکول هیڅ کله هم نه وي پکار. قدرمنو، غوښتل مو چې دا خبر تاسو ته در ورسوم ځکه چې دا پروپاګاندا نوره هم زیاتې ده او موږ غوښتل چې تاسو د حقیقت نه خبر کو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت له تازه معلوماتو او خبرونو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. پر الله مسپارم، د الله پامان.